د خوست ښاروالۍ له لوري ښار کې د تیرو 3 میاشتو په جریان کې 6 ټنه په وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي چې د انسان بدن ته مضر وو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې راټول او یک شنبه یې وسوځول. تیرې 3 میاشتې په جریان کې څه باندې 6 ټنه په تاریخ تیر مواد خوراکي او غیر خوراکي مواد چې شامل وو د اجراتو په ترڅ کې نیول شوي دي چې د مقرره هیات په حضور داشت کې وسوځول شو. انشاءالله یې مونږ اجرات به دوام لري. آینده کې به انشاءالله هیچ چاته مونږ اجازه نه ورکوو چې غیر صحي مواد په بیچاره هیوادوالو باندې خرڅ کړي. نو مونږ اجرات به انشاءالله دوام لري. د خوست اوسیدونکي وایي چې د هټیوالو له لوري دغه ولایت ته یو شمېر راوړل شوي درمل او نور خوراکي توکي بې کیفیته وي چې د ولسي خلکو صحت ته ډېر په زیان تمامیږي. دوی له تجارانو او دکاندارانو غواړي چې پر خلکو بې کیفیته او په وخت تیرو خوراکي توکو له خرڅلاو ډډه وکړي. ما غوښتنه دغه ده باید چې به تاریخه مول خرڅ نه کړي، دا د ښاروالۍ ته اجازه نه پرېږدي، دا د پخپله باید چې هغه ته تال کړي جمع شي. ته پوه شو، دا خلکو ته مرضونه اچوي. بل افغانستان غریب ملک دی، عاجز مخلوق دی، بس هر شی په خلکو نړوي، نور فکر نه ورته کوي. ډېر ښه کار یې کړی دی. ښاروالۍ خاطر نه موږ ډېر خوشحاله یو چې د خلک طریقې شده سامان خرڅوي. د ښاروالۍ والا ګیرې کې بندي کې د حکومت مسلمي امارات نه ډېر خوشحاله یم. بل لور ته دیني علما هم د اسلام له نظره د بې کیفیته او په تاریخ تیرو درملو او خوراکي توکو پیر او پلور جرم بولي. اطلاقا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې من غش فلیس منا، چا چې ټګي برګي وکړه هغه د زموږ د امت نه دی. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. څوک چې په امانت کې خیانت کوي هغه ایمان مکمل نه دی. څوک چې خپل وعدې خلاف ورزي کوي هغه چې دی هغه دین مکمل نه دی. نو دغه سامانونه چې دوی په پیسو اخلي دا موږ ته رسوي، دا د دوی سره د یو امانت په ډول پروته دي. هغه تجار دي، که هغه عمده فروش دي، که هغه پرچون فروش دي، د امانت په ډول ورسره دي. له څه مودې راهیسې ښاروالۍ ریاست د غصب پر وړاندې د ښاري فرهنګ په دودولو او د ښار پیاده روونو خلاصولو کې ګړندي ګامونه پورته کړي او تر ډیره په دې برخه کې ځانونه بریالي بولي.